ماشاءالله ډېر ښکلی مال دې راوړی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو دا ټیم د الوچو په باغ کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته چې په سواد کې رنگ او په مختلفو قسمونو کې میوې چې دي هغه کیږي، هغه که الوچې دي، خوبانۍ دي یا شلتالان دي. نو دا موسم دا سیزن چې دی دا د الوچو هم دی، ورسره خوبانۍ هم دي او د دې سره سره شلتالان هم په وافر مقدار په سواد کې چې دی تاسو لیدلی شئ، تاسو موندلی شئ. قدرمنو کتونکو راغلی یم دلته کې ملګري شوکه کوي د الوچو، د هغو سره به هم خبرې اترې کوو، د هغو د مزدورانو سره به هم خبرې اترې کوو. قدرمنو کتونکو دلته کې را سره د باغ مالک هم چې دی موجود دی. دلته کې دوی خپل هغه ملګري چې دي کوم استادان دي، کرټ سازان دي، هغوی هم راوستي دي، راغلي دي. دلته کې شوکماران چې ورته ویلی کېږي، کومې چې الوچې را شوکوي د ونې نه، تاسو په دې ویډیو کې ګورئ هم هغوی را سره هم موجود دي، هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. دلته کې دغه مالک را سره ناست دی، خالد خان را سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. خالد څنګه الله خیر دی؟ شکر دی الحمدلله. مونږ خو راغلو ستاسو باغ ته، دغلته کې هلکان لګیا دي، استادان لګیا دي، الوچه ډکوي. نو ماشاءالله ډېره ښکلې الوچه ده. خو دا راته ووایي چې یاره د دې الوچې وخت څومره وي، سیزن یې څومره وي چې تاسو یې شوکوئ د هغه وخت نه تر دې وخته پورې؟ بس دا خو په پسرلي کې ته دې ګل کم چې د ګل نه بیا غوټۍ شي، د غوټۍ نه بعد بیا تقریبا د شپږمه میاشته، په دې شپږمې میاشته کې د شپږمې د اخره پورې دا سره شوي توره شوي او دا خلک د سوروالي واله ته توروالی هم. قدرمنو کتونکو که چېرې تاسو هم خپل باغونه لرئ یا مالکانان لري، نو پکار دی چې دغه باغ دغه الوچه وي، که خوبانۍ وي یا شلتالو وي، مڼه وي، که هر قسم میوې وي، خو چې په وخت باندې وشوکولی شي، د هغې د پخوالي په وخت کې وشوکولی شي، نو زما په خیال دغه څیزونو ته به ضرورت پېښ نه شي. په دې سره دوی وایي چې یاره ریټ راکمېدی شي په دې وجه باندې. بلکل چې پشم وي نو ریټ سیوا کېدی د دې هغه ښایست چې دی په دې پوډر او په دې پشم باندې دی. نو که چېرې دا په احتیاط سره وشوکولی شي نو دا به روغه لاړه شي، او څوک اغوستونکي چې دي په منډیو کې، په مارکیټ کې، نو هغوی به ډېر په مینه باندې دغه الوچه چې د هغه واخلي. نورې خبرې اترې به هم کوو د خلیل سره. خلیل را سره هم موجود دی، اکبر حسین را سره هم موجود دی. خو په ونو کې دنده دي. راځو استاد خواله کوم مین رول چې دی هغه دا کوي، هغه د استاد. کتونکو استاد سره ناست یم، کرېټ ډکوي. السلام علیکم استاد. وعلیکم سلام. څنګه حال دی؟ خیر دی، خبره آباد. استاد د څومره وخت نه د کرېټ سازۍ کار کوئ؟ یو 8 کاله وشو د خیره سره. 8 کاله وشو. صحیح ده. کرېټ په څومره وخت کې چې دی ډکوئ؟ یاره کرېټ جو پاو ساعت پې لګي نو. پاو ساعت پې لګي. د الوچې دا کار ګران وي که نه د شلتالو نه؟ د الوچې لږ نازک غونته کار دی، نو لږ ډکېږي نه ډېرې ځکه. په څه طریقه به ډکې زموږ کتونکو ته هم ووایي که نه؟ طریقه یې دا ده چې دا پوډر به ترې نه درکوي. د الوچې چې کوم پوډر دی که نه، چې دا ترې نه لرې کېږي. ته به ګوته ووایي دا پوډر دې لر شي، دا یو دغه دی. صحیح. خپل د دې ښایست دی، د ښایست دی او په دغه ښایست باندې چې په دغه ښایست باندې خرڅېږي. زما نوم نصیب رحیم دی او د زیرله شانګلې ما
او بیا خاص کلی مې شکولی دی او د ماشوموالي نه د باغ مزدوري کومه اوس د الوچې کار کومه داسې د مڼې شلتالو د هر قسم میوې کاروبار مې کړی دی او بیا ذاتونه دی کې اول نمبر بیوټي الوچه ورته وایي په پېښور کې د سواد بیوټي لږه کمزورې ده او هغه ډیره مشهوره او مخکې روانه ده بیا پسې سره الوچه د څوکو ته توره الوچه وایي څوکو ته سره الوچه وایي دا اوس چې موږ په کومه الوچه کې لګیو نو دا توره الوچه ده بیا پسې لیټ ته دا درې قسمه خو موږ ته معلوم نه ده خو قسمونه پکې ډېر راوتي دي او بس د دې مزدوري کوو بس لګیو پکې په سواد لږه کمه راځي شلتالو لږ سیوا راځي ځکه چې دلته کې دا د دې پیداوار لږ غوندې کم دی د سپې دا خلک پوهېږي نه کیدای شي اوس پر ورو سیوا کېږي نه د مڼې خبره خو منه کوي بیا به درته وجاړم ځکه هغه خو خلکو شلتالو پسې ختمه کړه که نه شو خلک خو هغه سوچ کوي خو د شلتالو خپل 3 او 4 کاله د دې د درخت لکه د بوټي زندګي ده هغې نه بعد به بیا نوی لګوي دې ته خو څوک سوچ نه کوي که مڼې یو کال ټیک شوه ریټ او نرخ پې کم راغی بل به الله تعالی سیوا راولي خو نه خلکو پسې ختمه کړه علیکم قدرمنو کتونکو را سره په باغ کې سپینګیری بابا چې دی هغه موجود دی او دوی چې دی خپل کار باندې مصروفه دي ځکه چې دی هر یو کریډ کې لکه پوره دا سړی مزدوري ده نو موږ وایو چې دا خرابېږي نه د نه کوم تاوان نه شي زموږ هم غریبوالی دی چې دا ښه برابر دا کریډ سلامت پاتې شي صحیح دا خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې حاجي صاحب تاسو ته کوم ځای موږ د دې شانګلې یو تاسو د شانګلې دا ټول ملګري زما خیال دی تاسو د یو ځای موږ د یو ځای صحیح دلته کې ورورولي هغه خپلولي ملګرتیا څنګه ده ډېره زبردسته ښه خوشحاله یو ښه برابر یو ملګرتیا ښه برابر ده یو بل لکه خبر په موږ نه ګرانېږي او کاروبار ښه په شوق سره کوو لکه موږ ډېر ښکلې لکه ملګرتیا کوو مسافري کول ګران کار دی څنګه کور یادېږي نه کور نو خو موږ پرون راغلي نو تلي اختر لا او پرون راغلي اختر هم کور وکړو او بیا رالو د خپل کاروبار دلته کې به څو ورځې پاتې کېږي دلته کې خو یاره د قسمت خبره دغه خو پته نه لګي دا میوه څومره ځان راټینګوي او یا موږ ته دا کار ختم شي بل ځای کې کار میلو شي موږ خو غریبوالی د کار خو کوو چېرته او دا پته نشته اوس د رزق مسلې دي د رزق خبرې چې رزق کم ځای لیکلی شي هلته به پسې ځو هلته به پسې ځو صحیح شو ډېره مهرباني خوشحاله نو الوچه خو خیر پیداوار یې دلته ډېر زیات دی خو څوک یې کوي نه حالن کې دلته د دې ریټونه هم لوکټې دغی او بیپاریان هم جودي سي کمی شلتالو دلته کې ډیر زیات ته خلک شلتالو خوخه او ریټ ولا هم کوي دغه کې شلتالو ډیر زیات ته والی شي چې نو کم ده او کار خو د دې اساني ځکه چې دغه ډیر سمبالخ ډیر زیاتی د دې سمبالخ کم دی خو نور دغه زیات ته لکه د کاټن په دغه واله سره باندې چې کاټن ته ډکه او یا شوکه کې نو باغې باندې لکه دغه نو دغه څه مسله نشته خو زمون خلک شلتالو چې 10 روپۍ ډېری کوي او الوچه چې د 9 روپۍ لکټي کم کوي دغه وجې سره شلتالو ډېر زیات استعمال لیو الوچه چې د الوچه کم ده کم از کم څلورم حصہ کې الوچه د چرته کم تر او شلتالو چې نو پیداوار ډېر زیات یعنی د نش برابر ده کدونکو تاسو ولیدل وکتل چې الوچه څنګه شو کولای کیږي او د الوچې هغه کاټن ډکول بیا د هغې سره سره کم استاد چې کوم خبره وکړه تاسو ته چې یاره دغه پشم چې دی دا لازمي دی او ضروري دی چې دغه پشم چې دی دا د الوچې نه ختم نشي دا د دې ښایست دی او په دغه باندې دغه قیمت کوي قدرمنو کتونکو هم د دې سره ضرورت الله ورکوي اجازه تاسو چې چېرته هم ښاد اوسئ اباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان